په دا پارک کې د تریشرانو کارخانې ته راغلي. تقریبا 15 میلیونه 15 لکه ډالر لا موږ تقریبا زیاته به کمه کار سرمایه موږ دلته نه ده بنده کړې. 15 لکه ډالر 15 لکه ډالر یعنې 1.5 میلیون و 1.5 میلیون. دا ډېر کامیاب دی. نو پاکستاني و څوک نه وړي. هم په کار کې پر بالا دي، هر څه پر بالا هم ذمهواري لري. او د چکش څو کیلو لري؟ 14 کیلو. 14 کیلو ماشاءالله. دا بل څوک نه سوالی ده ستا په انډوالانو کې؟ یاره نشته داسې انډوال چې تقریبا نن مې شپږمه اومه ده چې راغلی یم په دا کمپنۍ کې انتظار یم چې ماته ترې جوړ کړي، زه خپل ولسوالۍ ته ورسوم، خدمت به وکړم. نو هغه چانس نه راته رسېږي، نه دی چې خلک ډېر دي نوبت نه ورسېږي. افغانستان منیر یم. قدرمنو لیدونکو هیله لرم چې جوړ روغ خوښ او خوشحاله به یاست. راغلی یم په کندهار ولایت کې د شورندام صنعتي پارک ته. په دا پارک کې د څنګ ته مې ولاړ دی د تریشرانو د کارخانې عمومي مسؤل. سلام، جوړ په خیر. خیر ته ښه په خیره. ډېره مننه. ستاسو نوم؟ ما نوم مجاد الباقر رشیدي. رشیدي صاحب، اول خو دا راته ووایه چې دا خو واقعا د ویاړ ځای دی چې دلته مو د تریشرانو لومړنۍ کارخانه فعاله کړې ده او تریشران تاسو جوړوئ. څونه وخت کېږي چې دغه کارخانه مو شروع کړې ده؟ تقریبا 6 کاله کېږي چې موږ دا کارخانه فعاله کړې. 6 کاله کېږي. 6 کاله کېږي. څونه کارمندان درسره اخته په دغه کارخانه کې؟ د 100 بیا د 1.5 سل پر موږ سره سر کال کارګر اخته وي. سر کال وای سر کال. او دغه اوسپنې چې تاسو د کوم ځای سره راوړئ، دغه د خپل ځای د افغانستان دی او که یا د بهر مملکتو څخه اوسپنې راوړئ بیا د دې ویلې کوئ؟ یا ټول خام مواد د دې په افغانستان کې غزني څه، کابل څه، د فراه څه، د هرات څه، هلمند څه، د کندهار څه، دا اوسپنې راټولوو د دې ویلې کوو د شان جوړوو. ښه د دې دغه کوم انجینران چې دي د دې د سره اخته دي دا خو د دغه افغانستان دی که یا د بل بهر ملک دي راوستلي دي؟ یا کم تعداد خلک د بل ملک چې د دې ځای تقریبا 200 خلک د دې ځای وایي څه د بل ملک دي. څه د بل ملک د کوم ځای دی؟ د پاکستان څخه راوتلي. پاکستان څخه. د دې افغاني انجینران نشته چې دغه ستا کارخانه پر مخ یوسي؟ ستا هغه اوس موږ ټرېنوو، څوکه ټرېنوو، خو داسې ډېر کار پر مخ نشي وړلی. یو مخ چې دوی ته کار په لاس ورکړي خرابوي. څونه سرمایه ګزاري دې کړې ده په دې کارخانه باندې چې تاسو خپله سرمایه پر لګولې ده؟ موږ تقریبا 15 لکه ډالر لا موږ تقریبا زیاته به کمه کار سرمایه موږ دلته نه ده بنده کړې. 15 لکه ډالر 15 لکه ډالر یعنې 1.5 میلیون و 1.5 میلیون موږ زیاته لګوو. بیا دغه تریشران چې تاسو جوړوئ همدلته یوازې په خپل افغانستان کې په څونو ولایتو مو در کور لاندې راوستلي دي چې هلته یې استوئ تاسو؟ جلال آباد، غزني ته تللي دي دا تریشلان، مزار ته ما استولي دي، هلمند، هرات، فراه، ټول ولایتونو ته ما استولي دي. دی ولایت نه دی پاتې چې تریشل وځي په ولایت کې زموږ تریشلان شته. ښه بلکل. کم چې پخوا د بهرني مملکتونو څخه تریشران راتلل، اوس بزګران کولی شي چې د خپل هېواد تولید استعمال کړي. هغه تریشل چې زموږ تریشل موږ چې زموږ وس کار وکړي چې موږ ډېر جوړ کړو، یوه دانه چې هغه راشي حکومت یې نه بندوي، هېڅوک یې نه بندوي، هغه چې ولاړ هغه چې سل ولاړ چې زموږ هغې یې هغه څوک نه رانیسي. یعنې کوالټي او مقدار یې دونه پوره دی. دې کوالټي پر زیاته ده، دا ګارنټي لري. یو کال موږ ګارنټي ورکوو هر سړي ته. که په یو کال کې هر شی خراب کړي، په 6 کاله کې هم شی نه دی خراب کړی چا، کوم عوارض نه دی درلودلی. یعنې 6 کاله کې لا هم خراب شوی نه دی؟ یا موږ ته په 6 کاله کې چې موږ هر 2000 تریشله خرڅ کړي دي، 15 دانې شاپه موږ نه دي خرڅ کړي، 15 پراویل هم نه دي خرڅ کړي، عوارض نه دی کړی. څونه د برق څنګه مسله ده؟ برق مو خپل دی که یا جنریټري دی یا سولري دی؟ برق اوس تقریبا 2 میاشتې کېږي چې برق ډېر ښه سم شوی دی. شپې د ورځې برق زموږ کارخانه ډېره فعاله شوې ده. مخکې چې برق نه و موږ جنریټران چلندول. برق ډېر وسه کړی اوس که جنریټر؟ یا برق چې زموږ کارخانه اوس سم نیمۍ راپورته شول، راپخوا ډېره 2 واره راپورته شول. د حکومت څه خواهشات لري؟ حکومت باید ستاسو لپاره څه وکړي؟ د حکومت څه دا خواهشات لرو، باید کارخانو ته چې د پاکستان څخه د نورو ملکو څخه زموږ په نامه باندې خلک تریشلان راوړي، زموږ مارکې پر ولي یا زموږ مارکې استعمالوي، باید د دې جیلي کار مخنیوی وشي. کوم سړی جیلي کار کوي، جیلکاري کوي، دا ونیول شي، دې ته سزا ورکول شي. مننه، ژوندی اوسئ، خوشحاله ژوند ولرئ. څه پیغام لرئ اخره کې؟ نور به نو د خیره ځو. اخره کې دا پیغام لرم، باید سرمایه ګزاري وکړي، زموږ خپل ملک په کارخانو راپورته کېږي.
د پیچ زموږ ملک دونه نه راپورته کېږي لکه په صنعت په کارخانو چې راپورته کېږي. بالکل بالکل ډیره زیاته مننه. شکریه. ژوندی اوسئ. خیر دونکو په دغه کارخانه کې یو دا د ترشرانو کارخانه ده، ډیره غټه کارخانه ده، اوسپنې ویلې کېږي او دا رنګ کم د اوسپنو تر څنګ بیرته جوړیږي. موږ به ځو د انجینرانو سره به هم خبرې کوو، د هغه تر څنګ به د دې کارخانې تصویرونه هم در باندې وګورو چې څه رقم جوړیږي، په څه ډول جوړیږي. تاسو راځي صاحب ولاړ دی د ترشرانو ګراک دی، یعنې چې ترشران دلته جوړیږي بیا د دانګي په بازار کې خرڅوي. جوړ په خیره دي صاحب. او ښه په خیر خیریت قرارې ده. ډېره زیاته مننه. ژوندی اوسئ. دلته چې ترشران جوړیږي بیا ته تر کومو کومو ځایو پورې وړې؟ زه بکوا ته وړم، بس په کال کې 10-15 تنې 40 تنې موږ بکوا ته وړو، بکوا ولسوالۍ ته بس هغه منطقې ته وړو. ډېر کامیابه ترشلان دي، بس د یو کال ذمهواري هم لري. هلته بیا ګراکان رانیسي موږ دوباره ورخرڅوو. بس وایي که څوک په ټلیفون هم ورسوو، بیا که څوک دلې راسي رانیسي مې په کرایه وړم، خپل پر خرڅوو. څونه وخت کېږي چې دا کاروبار دې شروع کړی؟ تقریبا د 10 کاله کېږي دوی سره دلې یم. 10 کاله کېږي. در مخه چې نور ترشران وړل دوی د پاکستان راوړه، هغه ما سول بیا تقریبا د 2019 څخه دوی سره دوی د کارخانې ترشلان وړو. دا ډېر کامیاب دي، نو پاکستاني و څوک نه وړي، هم په کار کې پر بالا دي، پارڅه پر بالا هم ذمهواري لري. هغه پاکستاني ترشران چې تا وړله یا د بهر ملک ترشران چې تا وړل هغه څنګه وه او دا څنګه دي؟ خلک کم خوښوي ډېر؟ دا سوپر شپیک خوښوي د اجباکي د کارخانې ترشلان. هغه شو عوارضه کوي شاپ یې ماته مثال پکې ماتولې کمزوري سنګل جوړو، په وزن کې هم دا پر بالا دي، په کال کې هم پر بالا دي، نو ذمهواري هم لري. ډېر کامیاب دي. دا نو زموږ د بکوا ولسوالۍ یو مخ ټول دغه سوپر شپیک ترشلان وړي، دا کامیاب دي. مخکې شفقت هم وه، نورې کمپنۍ یې ډایمن یې، خو دا سوپر شپیک ډېر کامیاب دي. نو بکوا والا سوپر شپیک وړي، فرا والا سوپر شپیک یو ترشر په څو دی، هغه پاکستاني په څو؟ پاکستاني خو مخکې ډېر ارزانه پاکستاني اوس مثال په 8.5 لکه و 8 لکه و داسې دي. سوپر شپیک په 11 لکه دي. کالداري افغانۍ څو راځي؟ افغانۍ نو تقریبا 3 لکه افغانۍ کېږي. 3.5 لکه 3.5 لکه 3.5 لکه افغانۍ کېږي شاوخوا داسې و. که بیا ښه شی دی نو دغسې مثلا ته 8 کاله کېږي چې خرابتیا نه ده کړې، یوازې بکوا ته وړې که یا نور ولایتونو ته هم ته وړې؟ نو په نور ولایتونو ته بیا دوی خرڅوي ورستوم یې زه، او د بکوا د یو مخ لکه ما چې ټکه کړې د بکوا خلک زه ورستوم ورانیسم یې، که دوی راسي مې ورانیسم، که نه په ټلیفون یې ورسو. په نور ولایتونو کې بیا جسم خرڅوي، بیا زه ماته ټلیفون کوي زه ورسوم، بیا که یو شی کم سي عوارض ولري بیا دې ماته ټلیفون کوي زه یو مستري ورسوم یو شی. بیا به نو ډېره ګټه کړې نو خامخا به ګټه به شي. نو انډیوالي ده. ساعت تېر دی؟ والله تېر دی، اوه ساعت تېر دی. بس دا ژوندی اوسئ. سره انډیوالای مې ډېره وخت ډېره زیاته مننه. ډېره مننه. خیر اوسئ. لیدونکو څنګ ته مې ولاړ دی دغه ځوان دی، ماشاءالله د ده قد قامت هم غټ دی، او د هغه تر څنګ یې دغه چکش، دا چکش خو وینئ څونه غټ دی، دا چکش دی پورته کوي او بیا دلته دا سوریه په وایي، دا سوریه په ولایت رقمه اوسپنه ده. جوړ په خیر ځوانه. ستړي مه سئ، څنګه یاست؟ جوړ یاست؟ په خیر یاست؟ ژوندی اوسئ. خیر اوسئ. نوم دی؟ شرف الدین. شرف الدین. شرف الدین جانه دا راته ووایه چې څو وزن ته خپله څو وزن لرې؟ زه 100 کیلو. 100 کیلو؟ او دا چکش څو کیلو دی؟ 14 کیلو. 14 کیلو؟ ماشاءالله. دا بل څوک رس والی ده ستا په انډوالانو کې؟ یاره نشته داسې انډوال چې وایي. نو خاص مهم کس په دې کارخانه کې دی چې دا چکش پورته کولی شي؟ دا چکش ډېر غورځي، ماښام په خوب کې به هم لاسونه سره غورځي که یا؟ انشاءالله سره تکړه یې. ښه واده چې کړی دی؟ بلې وه. واده چې هم کړی دی بیا هم دونه تکړه یې؟ بلې وه. په دا کارخانه کې څو کسان نور در سره اخته دي؟ موږ سره ډېری پنجابیان هم شته، څو کسه پښتانه دي، ټوټل 1.5 کسه یو. 1.5 کسه؟ بلې وه. مخکې چې څه کار کوئ؟ مخکې مې شورم کوي. مخکې چې شورم کوئ؟ په شورم کې ګټه او که دا ګټه ده؟ یا دلته ګټه ده، دلته خپل ملک دی، خپل خواري خپل کاروبار دی. کور دې چېرې دی؟ کور مې بلدیه کې دی. څه دلې بیا شپې کوې بیا په میاشت کې ځې که په هفته کې؟ هره شپه ځم کور. هره شپه ځې؟ ولې وه. ته دا سریه اوسېده کې دغه پنجابي انجینران درته ولاړ دي، دی بیا درته وایي چې پر دا ځای ووه. بلې وه. ډېره او که غلط شو درسه؟ غلط یې نه وم، ډېره نښانکي پر هغه ځای وه. فټه پر هغه ځای. څونه وخت کېږي دا چکش غورځي؟ دلې یو کال کېږي. بیا به نو د تور فلم جلدلی دی؟ د چکش ته؟ ولې وه. بیا به نو د هغه سره به چې وزن برابر هغه چکش پورته کولی شي. بیا د خپل ژوند یو خوږه ترخه خاطره هم راته ووایه، یا چې د چکش په وخت کې در باندې راغلي یا د هغه در باندې راغلي؟ بلې والله که داسې خاطره راغلې. داسې یو ورځ داسې یو خاطره در باندې راغلې ده چې چکش خطا سوی یا درسه، یا مثلا یو چاته چې درد راغلی چکش پسې راغورځولی؟
ولې یا داسې ورځ نه ده راغلې خامخا د کاروبار شتم د خواري شتم د خامخا یې ځان خوش کړی دغسې راغلي ښه ډېره زیاته مننه ژوندی یاست ډېره مننه خیر شه قدرمنو لیدونکو دی به اوس چکش غورځي او تاسو بیا دغه د ده تصویرونه ګورئ دا 16 کیلو وزن لري زه خپله نشم پورته کولی د مځکې څخه او دی ته پورته که دی داسې ښه په اساني سره پورته کولی شي ډېره مننه ژوندی یاست د ده په وینا سره وایي 6 اوه ورځې کېږي چې تریشر ته انتظار دی چې تریشر جوړ کړي نور البته داسې وپوښتو جوړ په خیر ځوانه څنګه یې په خیر یې جوړ روغ یې ژوند په خیر دی ژوندی اوسې د کوم ولایت دی د کندهار ولایت د غورک د ولسوالۍ یم نو تقریبا نن مې 6 اومه ده چې راغلی یم په دا کمپنۍ کې انتظار یم چې ماته تریشر جوړ کړي زه خپل ولسوالۍ ته ورسوم خدمت به وکړم نو هغه چانس نه راته رسېږي نه دی چې خلک ډېر دي نوبت نه ورسېږي والا انتظار د انتظار ورځې شوي چې سبا کوو معنا دغه ته انتظار چې موږ ته چسب جوړ سي موږ خپل موقعیت ته ورسوو د دې تریشر خوبایي څه ده چې ته تقریبا 6 اوه ورځې ورته انتظار یې لیدونکو هاخوا ته نور کسان هم ناست وه 10 کسه دي هغه هم د هغه ته انتظار دي چې د تریشرانو نوبت ور ورسېږي د دې تریشر خوبایي څه ده چې ته ورته انتظار دا خوبایي ده چې معنا دا کیشې خراب سو موږ راځو دغه کمپنۍ کې نه دی هر شي چې خراب سو هغه شی موږ ته ژر لاسرسی ورته کېږي پیدا کوو پاکستاني تریشران چې وایي چې شی به خراب کړي هغه شی به موږ رانه چې اوس د کومې خوا کو نه دی اوله موږ ته پر هغه ځای به خراب ودرېدي دا چې دا خپل کمپنۍ د خپل شرکت نه دی چې بار غړي هر شي خراب کړي دا شرکت راسو هغه خپل شی ورسو او چې بل معنا په سات کې 2 خرواره سره دا په سات کې 4 خرواره باسي دونې کوي دي دونې غشتلي دي معنا موږ چې ارڅ وګرځیدلو دا رقم کامیاب مارکه موږ نه کړ پیدا موږ په دغه چې تلاش کوو چې معنا دغه شي تر لاسه کو خپل موقعیت ته ورسو خپل وظیفه په اجرا او خپل د وطن تولید او خپل د وطن تولید دی او ډیر ښایسته تولید موږ د اسلامي عماره سره دا غوښتنه ده چې معنا دغه حاجي صاحب سره یا د کمپنۍ سره مرسته وکړي چې ښه پرمختګ ولري بالکل یوازې چې ځان دپاره خوښ کړ دی که یا نور ملګرو ته هم وایه چې د خپل وطن تولید د ټولو مسلمانانو خپل د وړونو د هیوادوالو لپاره زما دغه غوښتنه چې معنا د ټولو لپاره دا خدمت ترسره سي معنا هر سړی معنا دغسې استفاده وکړي او ډېر ښه شی دی ډېره کامیابه مارکه ده ډېره مننه خور ودان ډېره مننه خیر قدرمنو لیدونکو لکه څنګه چې مو واورېدل واقعا ډېر ښایسته تریشران جوړ سوي دي تاسو وینئ زما شاته دا اوس لا د رنګمالۍ و د ټیرو مرحله پاته ده او دوی وویله چې په دې تریشرانو کې ډېره خوبایانې شته نو د خپل وطن تولید وکاروئ دې ځای پای ته رسېږي دا وه د تریشرانو کارخانه چې په کندهار کې جوړه شوې وه دا د ټول یوازې د کندهار ویاړ نه د ټول افغانستان ویاړ دی چې دغسې نورې کارخانې هم فعاله سي او د خپل وطن د تولید څخه استفاده وکړو که چیرې تاسو بهرنی تولید کاروئ نو د بهرني تولید پر ځای د خپل وطن تولید کار کوي دا د سوپر شپیک صنعتي شرکت شورندام تریشر و چې تاسې مرحلې ولیدلې چې ډېره غټه کارخانه یې فعاله کړې وه او دا هر څه همدلته جوړېدل د کوچني بولټ څخه نیولې بیا در دونه غټو د پلیانو د غلغړې پورې همدلته ګرده جوړېدل دا د زما در څنګ چې تاسو وینئ دا د دوی د کندهار جوړ تولید دی قدرمنو لیدونکو در بلې دا ښایستې خپرونې چې زه منیر خان فیصل ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم اجازه راکئ پر لوی الله مو سپارم ښه وخت ولرئ